ماشاءالله پی ټی آی والا 8 ارب روپۍ تقسیم کو او غریبانو له پته نشته چې دا کم د خپل ته په مور په میړګانو باندې تقسیم کړی دی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا یو ورکوټ شانت کلیپ د سره شیر کوم، خو دینه مخکې زه تاسو ته یو ریکویسټ کوم چې دا ویډیو ضرور خپل ملګرو سره شیر کړئ چې د تمام عوامو ته پته ولګي او د پی ټی آی چې کومه دا مکروه چهره دا ټولې دنیا ته ښکاره شي او د علي امین ګنډاپور دا 8 ارب روپۍ پیکیج دا د پوره دنیا ته پته ولګي چې دا په غریب نه تقسیم شوی بلکې دا په پی ټی آی په ورکرانو باندې تقسیم شوی دی. نو ټول ملګري دا ویډیو ضرور مخکې شیر کړئ. راځئ چې دا کلیپ وګورو چې دا هغه کسان دي چې دا په خپله د پی ټی آی کارکنان دي او دوی څه وایي. پی ټی آی والا 8 ارب روپۍ تقسیم کو او غریبانو له پته نشته چې دا کم د خپل ته په مور په میړګانو باندې تقسیم کړی دی. دا غریب قوم به هر ټیم د قشن شرمېدل او تباه کېږي به. ولې په دې ملک ادارې نشته دی، په دې ملک آډټ ډپارټمنټ نشته دی. همدا خورغوت مرغوت پی ټی آی والا بیا راغونډ شول، ځان سره ای سی ډي سي کېنول، هغه بریتونو والا سنډا وزیر اعلی ایشو د بېوقوفه. دا ته چې کوم کارونه کې را روان وخت به ګوره ستا مثال هم دغه د سپینې چرګې محمود خاني تا کم تاسو خوشي کارونه راغشتي دي چې قرآن درته خورم چې په دې 8 ارب روپو کې چې کمې والې شوي 3 ارب والې شوي او چې کومه 4 ارب روپو راشن تقسیم شوی دی هغه یې په خپلو ورکرو کې تقسیم کړی او باقي به اوس هم په ګودامونو کې پروت وي. ولې چې دا تی چې کوم په ای سی ډي سي باندې تقسیمې دا دومره وکړي دي په ایمان چې دی نه څه پاتې شي. دې دپاره پروپر یو داسې سافټویر پکار و چې هغه غریب خلک چې د هغوی په خاندان او په کور کې څوک کار روزګار نه کوي چې ډایرکټلی دا پیسې د هغوی اکاونټ ته تلې او هغوی ځان ته راویستلې. ای رذیل قومه د نوح علیه السلام اولاده چې څنګه په بار ملکونو کې دا دي، په بار ملکونو کې چې غریب ته پیسې میلاویږي ډایرکټ د هغې اکاونټ ته دي، هغې مرضي ده چې په څه طریقه باندې استعمالوي. او به یې بریتونو والا سنډا به راشي هغه به ټیم جوړ کړي، ټیم کې به مساج والا مساج سینټر والا مشال یوسفزۍ ناسته وي، مسال یوسفزۍ به شونډې سرې کړي ټکه ټوکه ټکه ټوکه او دا د پان والا خوله به یې نیولي او یو عجیبه ټرند مو شروع کړی دی. هلته خبرې کوئ په ملن پسې او مشال یوسفزۍ وایي چې تنقید بر اسلام. زه تا سره ولې اصلاح وکړم؟ ته دې سړو لرې، ته وکیل یې او ته چې کوم کارونه کوې نو ته په دې ټایم کې ولې غلط کوې؟ ته خلکو ته څه نوې کریټیوټي راوله، ته خلکو ته څه وښایه. خو چې ته شکارونه کوې بیا راځي په ملن پسې لګوې. د سړي زامن شي قرآن دی چې کوم سړی غلط کار کوي والله کې پرېږدو. په تاسو کې د سړي بچي هم نشته دی چې موږ په عوامي نشنل پارټي یو دومره په دروند شخصیت ملوري پسې خبره کوو نو په قرآن کې تاسو را موږ کپړې وباسو. مخکې ځل مې بیان ورکړی و چې کومې ښځې باندې خلکو نسوار او سګرټ او چرس یې ویستي وو. هغه خو به یې تاسو له پته را چې د سوا دغه سنډا مساج سینټر والا ښځه را که دا رنډۍ لور د سړي لور وه په اسلام کې د ښځې جهاد پرده ده. ته راځې ته کونیتوب کارونه کې د سړو په منځ کې ستا ملا او ستا ټول وجود دې ښکاري خورغودیانې مرغودیانې کې او بیا ته راپاسې پښتنو په ما باندې چرس او سګرټ راویشتل. د حرامتوبیانو دې را شکل خراب کړی. په تا دغلته خوله ماتول پکار و چې ستا کار سره ته د یو لیډر تصویر رالو ته د هغې بېعزتي کوې. ستا دې مخ ته وګوره په قرآن خاطر که تا څوک د کریانې په دکان کې هم کښېنئ د سپي شکل دې نیولی دی دا خو ته شکر کوه سوا دغه سنډا ته چې ته یې ځان سره په پاټۍ کې اخیستې که نه د رب قسم تاسو خو دونه کنجران یې که نه چې تاسو خو والله چې هغه ګلچهد هم د پاسه یې او پی ټي آی والا ته ووایم د سړي زامن شئ. دا تاسو چې کوم کونیتوب راواخېستلو په دې پاټۍ که نه ډېر غټ نقصان به ورکوئ او را روان وخت به ستاسو هم دغه مثال وي بیا به ګوره ځان سره ناستې خبرې به کوئ. والسلام. ښه جي نو دا ویډیو تاسو وکتل، تاسو په دې کې پخپله باندې ووړدل چې دا پیسې چې کوم دي دا په چا باندې تقسیم شوي دي. دا رمضان پیکیج چې راغلی و 8 ارب روپۍ پیکیج راغلی و او علي امین ګنډاپور او پی ټی آی چې څومره خیبر پښتونخوا زموږ کوم حکومت دی هغوی دا دعوه کوي چې موږ 8 ارب روپۍ تقسیم کړي دي. نو تاسو ته پخپله پته ده، زه په خپل کلي کې پاته کېږم، ما ته د خپل کلي پته چې یو غریب ته چې کوم دی 10 روپۍ نه دي میلو شوي، د یونین کونسل ته پیسې نه دي راغلي، ویلیج کونسل ته پیسې نه دي راغلي. دا پیسې چې راغلي دي دا چې د پی ټی آی کم ایم این ایز دي، کم ایم پی ایز دي، کم چیرمنان دي د پی ټی آی چې
چې کم عہدیداران دي کم صدر دی د پی ټی آی دا ټولې پیسې چې کوم دي د هغوی لاسونو ته راغلي دي او هغوی چې کوم دی په خپله خوښه باندې د پی ټی آی چې کوم کارکونان دي په هغوی باندې تقسیم شوي دا پیسې دا پیکیج دا په پی ټی آی په کارکونانو باندې تقسیم شوي. تاسو په خپله د ملک زبیر دا خبرې واورېدې دا د پی ټی آی کټر کارکونان دي تاسو ته پته یې په دې باندې چې دوی د پی ټی آی څومره سپورټ کړی دي د عمران خان څومره سپورټ کړی جلسو کې به ګرځېدل هر څه کړي دي نن دا چې کوم دي په خپله په حق وینا باندې راغلل چې دا چې کوم دی غلط کار کېږي. زما عزتمندو غلط کار ته موږ غلط وایو او صحیح کار ته به صحیح وایو. صحت کارت راغلی د ډېره ښه خبره ده موږ یې اپریشیټ کوو ډېر ښه کار دی خو په هغې کې هم چې کومې 2 نمبرې کېږي هغه تاسو ته پته ده چې څنګه پې کېږي چې کوم پرایویټ هسپتالونه نن سبا هغې د پرایویټ هسپتالونه سم داسې هسپتالونه جوړ شوي چې حیران به شئ ولې هغه ټولې د صحت کارت پیسې پکې لګېدلې دي. سرکاري هسپتالونه تباہ و برباد شو د هغې انفراسټرکچر تباه شو په سرکاري هسپتال کې ستن نشته خو په پرایویټ هسپتال کې په صحت کارت باندې اپریشنې شروع دي او هسپتالونه سمې شاپینګ مال جوړ شوي دي. نو زما عزتمندو غلط کار ته به غلط وایو صحیح ته به صحیح وایو. دا اوس 8 ارب روپۍ دی وایي چې دعوه کوي چې موږ تقسیم کړي دي یقین وکړئ چې غریبانانو په دې روژه کې سوالونه کړي د خلکو نه هغوی ته پیسې نه دي میلاو شوې هغوی ته راشن د هغوی روټۍ نه وه داسې خلک چې کوم دي تېر شوي دي نو غریبانانو ته پیکیج د څه نه میلاو شوی نه دی پیکیج چې تللی د پی ټي آی کارکونانو کورونه تللی دی د پی ټي آی خانانو ته تللی دی د پی ټي آی ایم این ایز او ایم پی ایز دا پیکیجونه خوړلي دي نو حقیقت وینا پکاري حقیقت ویل پکاري انشاءالله دا به دغه شان ټول به دا به حق ګواهۍ سره راځي او پیره او دوی به دا تسلیموي چې او بالکل دا پیسې چې کوم دي دوی به دا په خپل تسلیموي چې دا پیسې پی ټي آی خوړلي دي د پی ټي آی خانانو خوړلي دي د پی ټي آی مافیا خوړلي دي او الیمین ګنډاپور خوړلي دي غریبانانو باندې دا پیسې نه تقسیم شوي دا د پی ټي آی په ورکر باندې تقسیم شوي دي.